السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لالمدین. زه نن یو ځل بیا د الیکشن په باره کې څه خبرې ته کوم. زبیر سم وختي خبرې مو چې کولې. زبیر چې دی تاسو موږ نه ښه پېژندئ چې د کوره میډیا پیج ایډمن دی چې زبیر بھائی مې الیکشن ووټ مخکې الیکشن روان دی په باره کې څه کول موږ ته پکار دي. زبیر بھائی نه هم لږ څو پوښتنې ورکړي کوو چې دا د خپل نظریات څه دي او خپل سوچ څه دی. زبیر بھائی الیکشن دی د چې الیکشن روان دي چې دا مخکې موږ لکه د الیکشن کېږي او د 20 تاریخ باندې تقریبا لکه کېږي. بالکل ډېره مننه او تاسو ډېره مو شکریا ادا کوو. بیا اوس کوم الیکشن دی پی کې 108 نه صوبایي کوم اسمبلی هغه دی نو دې کې مو سره د کورمې په پی کې 108 لوی او سنټر کوم امیدواران دي هغه هم په زیاته دو سره کوم امیدواران دي ویلوډ دي هغه هم پارټیونو کوم امیدواران دي هغه خپل امیدواران مختص کړي دي او دې سره آزاد امیدواران هم په کثیر تر سره ویلوډ دي کنه. نو دا کوم الیکشن دی نو دې کې ډېر خلک مطلب هر څوک ځان خپل منشورات یخي دي کنه. نو چې دې کې یو کس به هم د نوي څنګه به کور منشورات یخي هغه ځان خپل منشورات به نوي څوک بیوان را لګي څوک بل نه را لګي خزه خپل عوام ته څو خبرې کوم کنه. تاسو کومه دا چینل دی په لغه سره لیول سره نو زه دا کوم عوام دغه دا یو پیغام ورکول غواړم. سو دا کوم منشورات به نه هغه سره مو ته یو بل لچ هم راکوي څنګه ته یې شي پیسې لکه مو تقریبا ویډیو هم وکړل ته کنه نه کې یو کس متویل نو اخ کاس به سپورټ کوو سم ته پیسې راکوي. نو زه خپل عوام ته تاسو 71 سال کې تاسو کوم 71 سال کوم پاکستان کې تیر شو نو تاسو ولې دل مو ته مو بار پیسې باندې خرج ولو هغه امیدواران به مو ته حصہ ونه کړو. زه دا کوم کسان کوم عوام دی ته تاسو د چینل په سره خاص کوم چې هغه د پیسې باندې خرج نه کړی شي. نه زبیر بھائی بله خبره چې داسې دی لکه موږ وکول د ایم ان ای الیکشن دی پوره ډېر غاټ کسانو غاټه پیسې لګولې وه دغه الیکشن دی پوره که موږ وکړو که نه مکمل داسې کوم داسې کس خاص نه دی ویلوړ چې هغه پیسې ولګوي هغه داسې څه لکه خرچي وکړي دغه بیا هم لږ څو کسان داسې غاټ پیسې والا ویلوړ دي دا څه وایي چې دلته داسې ښه غاټ کسان دي پیسې والا ونه درېده. بالکل دا خو لکه ځنه کسان دا الیکشن لایټ ګڼي که نه خو نو زه دا کوم امیدواران دی هغو ته هم دا الیکشن لایټ نه دی ویلې که چې دا اول ځلې د کومه فاټه الیکشن دی هغه اول ځلې صوبایي الیکشن کېږي د فاټه والا نو دې نه کوم کس هم وخته شي مطلب مو کوم امیدوار هغه جوړ شي که نه نو هغه به د مونږ کوم فاټه نه هغه به مشر وي فاټه څومره امیدواران وي وضعه خبره ده چې کور مې نه غاټ داسې بل څه نشته که نه بله ایجنسي داسې خاص نشته د کور مې نه نو ځنه کسان خو په دې هغه باندې پوه دي چې هغه دې ته لیفټ ورکوي ځنه کسان لایټ ګڼي چې دا هېڅ الیکشن نه دی که نه. بالکل زبیر بھائی د تاسو که کور کلي وطن کې به داسې وي که نه تاسو هم د قوم مشر وي لکه د قومونو چې دی موږ تاسو قوم څه خبرې کوي یو تن ته ووټ ورکوي دا په باره کې ته څه ویل غواړې هر سړي خو خپل واک دی خپل اختیار چې چا ته ووټ ورکوي دا قوم په باره کې ته څه ویل غواړې دا قوم د دوی هر تن د خپل استعمال کوي قوم په هغه ما چلېږي چې پخه انسان ته دوی ووټ ورکوي په باره کې ته څه ویل غواړې. بالکل لکه څنګه موږ ته کتابونو کې پړولی شي که نه پاکستان یو جمهوري ملک دی پاکستان جمهوریه اسلامي جمهوریه پاکستان نو دا واضحه خبره ده چې دغه پاکستان کې هر سړی خپل حق لري رای ازادي که نه نو څنګه چې خوښې کوم کاس ته وي هغه ته ووټ ورکوي خو بیا موږ د کلي قوم کې دا شی نه کېږي که نه غاټ کوم امیدوار ویلوړ یخ څه خبره وکړي چې موږ ته یا پیسې موږ ته به ته دا کار کوې دا موږ ته مکمل قوم لکه یا هر قوم لکه چې کوم قوم وي که نه لکه دوی یا کاسه خبره وکړي چې موږ ته ووټ درکوو لکه پرون هم کلي ته راغلي وو لکه تاسو ته هم وویلو هر سړی خپل روی لري زه خو نه کوم که نه خو په کور دا شی نه دی په کور دی هر سړی خپل زړه مطابق کوم چې خوښي هغه ته ووټ ورکوي. بالکل دا زم دا خبره کوم چې لکه زبیر بھائی څنګه خبره وکړم چې ووټ هر سړی لکه د قوم لکه موږ اوس یو قوم کې کوم مشر وي هغه ته هم پرون کې یو کاسه خبره کوي امیدوار سره چې موږ د مکمل قوم دی لکه زه به ته مکمل ووټ درکوم نه دا هېڅکله نه د خپل سوچ خپل داسې په خپل سوچ او خپل رویه سره خپل ذهن وجنګوه کوم کس ته انصافداره وي کوم کس د قوم او کلي په ښېګړې کې وي هغه ته ووټ ورکړي هېڅکله دي قوم سره په دې خبره کې ما اتفاق کړی که په دغه نه قوم ړنګېږي او که جوړېږي ته داسې ووټ ما ضایع کړ چې ته وایې چې دا موږ قوم داسې خبره کړې دی یا پلونکي څه کړې یا پلونکي څه کړې ته به زه ووټ ورکوم هغه کې دې شاید ظالم وي هغه کس څه پته هم نه لګېږي دوی کې بس زبیر بھائی نور څه ورته ویل غواړې نه بس تاسو کومې خبرې مو وکړلې نو ته موږ کوم مین فوکس دی کوم سوشل میډیا باندې موږ کوم کمپین چلو هغه مو دا دی چې دلته اوس کوم پیسو باندې د ووټ خرڅ نه کړی شي او یو ښه کاس ښه امیدوار ده هغه د چونو د وکړی شي نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله موږ په دې باندې تاسو هم دا کمپین چلو په سوشل میډیا چینلز باندې او ما چلو نو موږ بس همدا کوشش کوو باندې کې لګیا یو موږ خبره ده که موږ لکه بیا څه پیدا کوو چې موږ د ټایم کې یا 5 یا 3000 یا 10000 روپۍ چې وکړو بالکل موږ 5 سال چې وکړی وي 5-10,000 روپۍ باندې موږ څه کېږي والله کې څه نن سبا کېږي دومره زیاته قیمتي دی خو هغه نه زه دا یم چې لږ سوچ وکړئ چې کوم چې موږ کړېږو جوړ او فریاد کوو هغه موږ ته
د 5,000 روپۍ نه دي په کور. نه دی په ور بیل زبیر بھائی نور چې دی به داسې نور څه داسې خیساون ته میسج لري موږ د خلکو ته لا بس دا خبرې دي مولا سو دغه باندې استعمال وشي ان شاء الله کوم مخکې به ان شاء الله فرمنت کوي او بیا دا کوم عوام دغه سره مو سره بیا ملي. ها بالکل ان شاء الله که موږ تاسو څوک دا موږ نه مشون دا ویډیو کوي کنه هغه ته موږ داسې تنقید باندې اصلاح خبره کوو داسې نه کوو چې لکه دوی ته موږ دوی ته یا څو داسې وارنټ ورکوو یا څه دا مشران مو نه خپيږي کنه هم نه خپيږي خو بیا هم لکه سیب ته اصلاح خو هر چا سره کولی شي لکه ته یو مشوره ورکولی شي هر چا ته ورکولی شي موږ تاسو مشوره درکړه نور بس خپل مخپيږي هر سره په خپل زوی کې خو خیر د خو سوچ لري تر بل ویډیو پر خپل مرمت ورکړه د الله په